یزید رقاشي یو واقع بیانوي، یو بادشاه ډېر زیات جابر و، ډېر جابر بادشاه و، سخت مزاج او سخت دله، او یو سړی نیغ په دربار ورغی. او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخت ته ورننوت، چې په تخت یې کېناست، د هغه داسې ډېر هیبتناک شکل و، سترګې هم ډېرې د هیبت وې، لاسونه او شکل او مخ باروب انسان او څه بل شان شکل. بادشاه ورته وویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت، ته چا لا پرېښودی؟ وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه، زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی، ما څوکیدار نشي منې کولی. زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی، زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی، زه هغه څوک یم چې بادشاه لم ځم غریب لم ورځم، زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم، زه هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سري له ورځم او دروازې م ورځم، زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم، ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم، زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورټ یې ترې وباسم لرې کم تی، او زه هغه انسان یم چې واده وکړي نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کړم، او څوک کرچ هم ماته نشي کولی، څوک بد هم ماته نشي ویلی، څوک خیر هم ماته نشي کولی، څوک کنځل هم ماته نشي کولی، څوک مقابله هم زما نشي کولی. بد بادشاه په رپېدو شو، وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارون واقعي داسې نه کوي چې وړېږه شپه ده او دا سړی کې راپاسي دروازه به ورته ووهم نو سر به دې څه وباسه، چې کوم ټیم مقرر دی او الله ورته یې په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې یې درنه وباسي، او چې ولي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي. باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده، سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه، داسې ده که نه؟ او داسې هم نه چې ورېږه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم، چې دا زنانه ترې اخوا کړم نو سا به ترې وباسمه، دا پکې نشته، او دا هم پکې نشته چې دا ماشوم بچې خو په ډېرو دواګانو یې غوښتلې او په ډېرو دارو دولمنو یې غوښتلې، او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچې وکره شوي دي، او دا ته خو ډېر خوشحاله دي او ډزې به پې کوي، او ډېر مخکې نه یې وله سیزدیګان او شیزونه جوړ کړي دي. نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم، ولې د الله حکم دی، دا رحم هم نشته، رحم هم په ما کې نشته، په ملک الموت کې. واده وکړو ډېره موده پسه او د واده لومبۍ شپې ده، رحم نشته، داسې م وجنم. وایي دا خو د مور پلار یو زوی او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشوې او مړ شو، لږ رحم پرې پکار و، دا رحم هم پکې نشته. او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده؟ دې خدای داسې چا کنځل ورته کړي دي؟ نه. چا دروازه بنده کړه چې ورېږه دروازه بندوم او سینتري دروم کې د بچ کم بچ کیدی شي تی؟ نه. بادشاه پوه شو، وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته، وی څه له رالې وې ټیم دی پوره دی، اوهو مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه، یو میاشت مهلت راکړه، ډېر حقونه مې پر دې په دې غاړه کې پراته وي، ډېر روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم. اله شابه، او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه، نو دا پردي حقونه ورکومه خدانه خالي کومه، خو لږ صبر راته وکړه. وی نشته صبر، وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم، الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه. وی نشته دا ټیم هم نشته، وی یو ګینته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو ترې راواله، لږ ښځې ته خو وجاړم بچو ته خو لږ وجاړم، وی دا ټیم هم نشته، وی ګوره لږ وخت راکړه، وی د یو سا دا رشتو ټیم نه دی، د یو سا باس. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. بس د خدای یو نیټه ده، بس قسم په خدای کاری کې ډاکټر مالدار غریب بادشاه امیر فقیر مولا مقتدي څوک کم په هغې کې 1 او 2 کولی شي. یو سار ټیم دی دی بس خبره ختم، هغه سار ټیم چې څه یې واغېسته اخوا پروت و بیا دا شی پکې نشته، خامخا مرګ راځي. خو ما سوچ کې بله شپه سې صدر کې مې سر بند و، خوب نه راته، لکه مې سوچ کې هلکه مې زمونږ د نیکونو د زمانې چې کم خلک وو، ما داسې یو شمېره زمونږ د باباجي چې کوم دوستان وو کوم ورسره ناست وو، او مې داسې ذهن ته راغل، نو یو مې شمېره یو مې شمېره، نو یو پکې جم دی نو ټول مرو، او چې اندازه مې واغېسته نو ټول څونه عمر کې مرو، یاره مې دا خو 80 او 94 کال او 100 کې مړه دي،
دون عمرونو. نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کوم ملګري او د هغه د وخت کوم خلک وو، نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې م اکثر مړو. نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل ځکه والد صاحب به مې دا پلانکې د ماره سکول د سبق ملګری د پلانکې مې د لوبو ملګری پلانکې، نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې ده او یو او دا پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي. دا تاسو مو کې. نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي، نو چې اندازه مې واخیسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې دنیا کې داسې ژوند تېر کړه لکه د مسافر په دنیا کې څه ژوند دی؟ مسافر خو په لاره سفر کوي، یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځولې خښه کړي یا لس ورځو له خښه کړي او عابر السبیل، بلکې داسې ژوند تېر کړه چې په لاره تېرېږي. مسافر خو بیا هم په یو سرای کې څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تېرېږي، هغه به صرف ځان دمه کې وبیا ځي. او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت یم. قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جایداد قبر کې چې کم پراتی نه په جایداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جایداد څه کوي. داسې ژوند تېر کا یا داسې ژوند تېر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړ یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان بم خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده. اور یو سړی انختی دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کړي چې عقل هم نه مني. څوک خدای نه مني، خدای پسې کنځل کوي. څوک فرشتې نه مني، مستی پیدا کړې ده. څوک په مدرسو پسې، څوک په پټکي پسې، څوک په ګیرې پسې، څوک په حافظانو پسې، څوک په عالمانو پسې، څوک پیغمبرانو پسې، څوک اخرت پسې، څوک جنت پسې، څوک منځ پسې، څوک شریعت پسې، څوک اسلام پسې. بس دا دنیا نښتې را په مستی کې ده. اخرت د خلکو یې ده چې دی خدای له بور ده. او هغه حلالي مردارې او ناروا او حرامو کې خلک مبتلا دي، دا دنیا دپاره کې ده حد نه وتی. دا یېره ده چې دا پردي جیب مې وو ما نه به ردې خدای تپوس کي، دا مافیا والا شی نه دی. دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله، په حرامه مې ترې پیسه وګټله، 2 نمبر شی مې پرې د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ که، ظلم مې ورسره وکړه، جیب مې ولو، خراب شی مې په خرڅ کو، ښه مې ترې واغېشته، سپک مې ورکړه، دروند مې ترې واغېشته، زه به خدای له ده بس خو چې پیسه وکړم. موټر نشته چې موټر والم، او که یو موټر وي چې دې نه ښه والم او که دې ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او که زما شته چې وزیر هم والم او که د دوی مې شته چې وسیر هم والم او چې کور مې دی چې دې نه غټ والم او دا وله بنګله دې نه غټه بنده جوړه کړم او دې غټې د نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دې په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګو په دې او د چارسدي په دې په حیات آباد کې جوړه کړم. دې له هر یو سړی لګیا دی، دا تېر دي چې دا بنګله او دا موټر او ورسمانه پاتې دی او خدای له به دم تپوس براده کوي. عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. خو روانه لاره ده، څوک پاتې کېږي؟ پلاران څه جوړه مونږه، نیکونه څه جوړه مونږه، میندې مو څه شوې، نیاګانې مو څه شوې، مشران مو څه شو، جومات چې چا جوړ کړی هغه مشران څه شو، سپین ږیري څه شو، ځمکه چې دله چا اخیستې وه څه شو، کور چې دله چا اخیستې وه څه شو، د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وینګیان دې روستې وې، ښځه یې دله روستې وه، څه شو، ته به هم دقسې روان یې. مرګ ځان ته رایاد کړي، مرګ هم رایاد کړه. زما خلک وایي وظیفه راکړه چې میک شم، خلک وایي دم راته وښایه چې نیکي وکړم. بلکل فایدې په وظیفو په دمونو کې شته، خو قبر ځان ته یاد کړه، قسم په خدای چې د خدای ولي د نه جوړېږي. مرګ ځان ته یاد کړه، که تا نه ولي الله جوړ نه شو زه له جرم درکړو. مرګ ځان ته رامخکې او خلاصې خو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام مبارک حدیث دی په مشکات شریف کې دی، من قضا لأحد الموت في أرض، من قضى لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة، چې چا له خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیه السلام سره ملک الموت راغی، ملک الموت سلیمان علیه السلام د تپوس وکړه، ویې ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسي څنګه وباسئ؟
هغه ته مثال ورکو وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسم شیزونه په کاسه کې پراتی یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي نو په یو لاس کې ټولې راغشتې شي که نه وي یو او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې ته راغشتې شي او که نه وي یو وي دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چاڼې دانې پرتې وي دغسې ما ته پرتې وي تا ته د چڼې او د نینو او د جوارو د غنمو دانې پرتې وي نو تا ته راغشتو کې تکلیف شته نه او چې کوم رالې نو هغه درته اسانه ده وي بلکل او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغشتې شي موټي ته نه کولی شم وی دقسې ما ته دي چې زه راغشتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروولم او چې ټول راله موټي ورالم کوم خبره خلاصه ده یو سړي ته یې داسې تیز تیز وکتل برندې ورته وکتل او دا مرګ فرشته لاړه هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وایي وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی ولې ځکه الله وایي وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر الله باد د هغه تابع کړی د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې ما ورسوه لکه په ارام کښېنه نه نصیبه ومې رسوه او کوم ځای ته دې وخت کې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده خاص وزیري و خاص تعلق یې بعد ته یې حکم وکړ هلته یې ور ورسوه پټه سې هغه ځای ته ورسوه څو ورځې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته خیر په خیر چې وشو یاره هغه وختي هغه بل اوس چې راغلی وې یا وختي کې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره دلته یو وزیر و ډېر برند یې ورته ونه کتل او ډېر سختو توند یې ورته ونه کتل وی مې کتل ولې وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وایي چې ساته وباسه او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به ته څه وباسې ما وی سړی خو دلته ناست دی هسې راله غوسه راله چې دلته ته وباسم خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي او ټیم یې لږ یو منټ دو پاتې و هغه چې کم ټیم و پاتې و وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه وی چې هلته لاړم هلته راته نخ کېغ ناست و سا مې ترې واخېسته الله له مې ورشو او د ملک الموت ډیوټي هم دقه ده چې دی صرف څه وباسي او الله ورته ښودلي چې دنه یې په اسانه وباسه او دنه یې په ګرانه وباسه حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړه وی چې نیک سړي له په کوم شکل راځي هغه ځان هم راته وښایه او چې بد له په کوم شکل راځي هغه هم ځان وښایه وی طاقت نشي لرلی وی نه ما ته به ځان ښی وی ښه مخه خوا واړوه چې ویلو نو ورته یې ځان وښو وی داسې نیک سړي له راځم وی اوس مخ واړوه مخ یې واړو وی اوس راته وګوره چې وی کتل وی داسې بد له راځم نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت بې هوشه شو همدغه ملک الموت ورته ناست دی قیب علمګي چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو وی څه مسله وه وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی ډېر ښایسته ډېر مزېدار سترګې مزېدار مخ او خندرویه بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نه کي که نه جنت او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا م وله ډېره ده دا خوشحالي م ډېره ده دومره خوند یې وکړه دومره پې خوشحاله شوم او بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي نو که دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه وی دا غم م وله ډېر دی وی قسم په خدای تک تور وجود یې او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دي مرګ اسان شی نه دی ورونو ګورئ خدای دې زمونږ ستاسو مرګ اسان کي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د ژوند پته نه لګي ډېر حالت بل خوا روان دی الله دې د ژوند اخیري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیري ساعت کې زمونږ په ژبه کلمې شهادت راولي او دا سوال کوي وی خدای کم اروز باندې چې زه مرمه او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي نو خدایه هغه روز زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله هسې نه چې دقه زما د مرګ په ورځ ته مانه خفه خدایه د مرګ روز خدایه زما هغه روز وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله
مردونه خطرناک شی دی خو خامخا راتلو والا دی نو ځکه نبي علیه السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور ځان داسې وشمېره لکه چې زه مقبره کې پروت یم مړې ځان مړې وشمېره یو باندې دام ده مړې د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي یا ځان داسې فرض کړه چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روان یم نو مرګ لکه سړی روان یې له دنیا هر څه توجه هغې طرف کوي یو معنی نیمه بله محدثین کوي خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده زمارونو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړل دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا ایستل او اوښکل حواله کول که نه نو ملک الموت ته وی الله دا خو به زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ماته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کوي نو ته راته غوسه نه شي وایي زه ته زه داسې چل جوړوم چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې خو ستا نوم به هم څوک نه تا ته به نه څوک کنځل کړي نه به راته څوک خیرې کړي نه به راته څوک بده وایي ولې زه به یو سبب مقرر کړم د خلکو به هغه سبب ته سوچ دي چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي چاله به د زړه بیماري سبب کوم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو چاله به اکسیډنټ سبب کوم نو خلک به وي خو اکسیډنټ کې مړ شو که نه که دا ګاډي داسې نه وي لقېدلې او داسې نه وي جنګېدلې نه وي چاله به ګوله سبب کوم چاله به اور سبب کوم چاله به دریاب غر کېدل سبب کوم دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم الله خبره نه کېږي لکه پرېږده دا بره دی خو نه کوي کار نه کوي پرېږده مونږ وکړو سره یو ځل ته نبي علیه السلام د ملک الموت د تپوس وکړو وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې ناشنا خبره ده نو هر پیغمبر دې تپوس کړی وی ما له خدای لښکر فرشتې راکړي چا پسې یو لیږم او چا پسې بل او چا پسې بل او نظام دی که او په خپل هم الله پاک دومره طاقت راکړی دی په خپله چې که زه په اوم اسمان کې کینم په اوم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سیکنډ کې ساراخ کېږم پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته دداري پرتې دي که بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري وی را پته راته نه دی دې نه نیم خبر د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي هغې ته ټوله محکمه معلوموي نو به د یو مثال درکړم لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي هغه ته دا پته چې دومره سکولونه های دي په دې صوبه کې او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان ته تنخواګانې ولا ورکوي او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دي او دومره سول هر څه وته تو یاد وطني خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی که راغواړي سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې تورمزو های سکول کې څو استادان دي نو 15 منټه ولې صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي دا معلومولی شي چې هیډ ماسټر یې څوک دی دا هم په یو ساعت کې معلومولی شي چې هیډ ماسټر به کله ریټایر کېږي اسرائیل علیه السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري دا هغه ته هم پته نه لګي دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه کې به ناڅا خېږي دا تا ته هم پته نه لګي دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسې وایي لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې ځه پلان کې له یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به ځه په پلان کې ټیم کې دې څه وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د دې ساره وباسم او الله له یو څه ځان له یو نظام زمارونو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې که زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چې د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په دې خپل جون کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته ویل ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ما ته ډېر عجیبه و وی زه په امریکا کې سرجن یم وی مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده
هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورتي وتا ابا ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي بس زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې اصلا د اپریشن کې فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا ورته ویل کېږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کامپاونډري ډاکټر به ولاړي وایي موږ ته باقاعده چې زه ورننوځم هغوی ټول ارڅه برابر کړي داسې نه د اپریشن کې فیل نشي شوګر شته کې نشته د پرشر شته کې نشته وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې را دې خبرې قابل دی چې تا له اپریشن کې کوله داسې د اپریشن نشم کولی هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیره ولا وګنډم وی چې وګنډمه نو زم په فایل دستخط وکم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړه او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پس وګوري او دلته خو چې نشه ترې وباسي نو واټ ته یې بولي نو هلته چغې وایي هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي ویناګانه سړی مړ شي هم هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن او منډې او ترلې خو سړی مړ شي یا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغې دا تحقیق کوي د سر کې چې په څه مړ شو زړه والا وایي ټول حرکت خو ټیک و دا د بیماري هم نه و د لاټیک هم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ترې لاړه هغه څه تکلیف هم نه هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړي دا ولې مړ شو وایي زه څادر په اوږه کړمه ویې خندل داسې کړې وایي زه څادر په اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړې ده تیرې به برې تیمري دوی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې ته څه وکړئ هغه ذات دا موږ ته ښایي چې ولې به ټیکې وساتې وباسه هغه ذات دا موږ ته ښایي چې پوټینی اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره توي او اکسیجن او ټول مشینان در سره دي او د دو د حرکت مشین هم در سره دي او بیا هم کې زه وجدم نو تاسو یې منع نه شئ مړی کړو یو بوډۍ او یو زوی او زوی یې مړ شو ډېره زیاته ورپسې خفه وه په ډاکټرانو طبیبانو مولیانو شیخانو ګرځېده ساده ښځه به دا ښځې دا بوډاګانې ویم بیا لږې ساده یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي پلانکي ځای کې یو کس شته هغه سره یو نسخه شته هغه پسې لاړه او ډېر یې ورته وجړل چې زما یو بچی و بچی مې مړ شوی دی او ته راته چاښولې که څه دم دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې کا هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته اوبري هغه به دله دم کړم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه ووایي او راپابسي ټوک ټاک به شي دې شونډو کې وله اوسه څه دا به را جمدې شي هله شا به دم وکړه هله ویې نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې بلکل اوس ونه د سلو نه خو به راوړم ویې نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړېدله به دموم چې په کوم کور کې مړی نی شوې هغه اوه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نی شوې د هغې اوو کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا خو دلو سره پیدا کړم یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه دا کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي ورننوته تاسو کره مړی شوي دی او څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کره مړی شوي دی ما ته دغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوي څوک نو دي کاکاجي مې مړ وکړه مخکې ورځو په بل کور نیکه مې مړ وکړه په بل کور زوی مې مړ وکړه په بل کور ښځه مړه وکړه په بل کور خاوند مړ وکړه په بل کور رور مړو ورواره مړو خور مړه واده خور زوی مړو نوسې مړو اوهو چې کوم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي بوډۍ پوه شوه وایي دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی
ته خپه ورپسې چې زوی دې مړ دی او خپه یم دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به هم مرې ورپسې بې بلوز به ته مرې ته به هم بلوز مرې ورپسې زه به هم څوک وو په بل کور ولاړه ستاسې هم نوسې مې مړ دی ډېر نیازبین و خپې ورپسې او خپې دا به څه کوي ببو ته به مرې مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځلېشتو کورونو چکرو لګو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه ډاکټر طبیب لراله وایي څه چل دی و کوبل هېروړی وی نه ولې یو کور مې هم داسې ونه موند چې هغې کې دې مړې نه شوې نو بېبې که ستا بچی مړ شو نو څه چلو شو برو به خامخا خلاصې خو دې نشته